बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू په نن ورځ لیکچر کې د CSS په یونټس باندې خبرې کوو چې موږ سره په CSS کې یونټس کوم دي او څه کار او څه دندې او وظیفې لري. موږ سره ګورئ په CSS کې چې دی موږ سره یو یونټ ابسلیوټ دی، بل موږ سره ریلیټیو دی. نو ابسلیوټ او ریلیټیو یونټس موږ په CSS کې کارو چې په هر یو کې به موږ سره جدا جدا د دې خپل پراپرټیز دي. لکه موږ سره چې تاسو راشئ وګورئ په ابسلیوټ کې به موږ سره PX دی، CN دی، MM دی یا H دی، انچ استعمالیږي، بل پکې PT دی او PC ده چې دغه پراپرټیز به په دې کې موږ کارولی شو. لکه ابسلیوټ خپل کار څه کوي، د دې مطلب څه شی دی، په CSS کې د دې استعمال څنګه ده. ګورئ هر کله چې تاسو په ویب سایټ کې د اندازهګیري لپاره کاروئ چې هغه ابسلیوټ یونټ وي، نو ابسلیوټ به دا کار کوي که چیرې تاسو په دې کې دغه یونټ کارولی وي، دا به خپل هغه سایز نه بدلی. که چیرې تاسو خپل ویب سایټ په موبایل کې خلاص کړئ، که په ټیبلیټ کې خلاص کړئ، که په PC کې خلاص کړئ، هر یو کې چې خلاصوئ په هغې په د دې په اندازه کې به څه تغییرات نه راځي، دا به په هماغه خپل سایز کې به پروت وي. که چیرې تاسو په 100px کې راواخیسته، دا به په کمپیوټر کې به هم 100px وي. که چیرې تاسو په ټیبلیټ کې خلاص کړئ، هلته به هم 100px وي. که چیرې په موبایل کې خلاص کړئ، بیا هم 100px به وي. یعنې د دې په اندازه کې به څه چینجز نه راځي. صحیح ده؟ په هر یو ډیوایس کې به خپل سایز غوره کوي ځان ته. یعنی یو ابسلیوټ یونټ دا کار کوي که چیرې تاسو هر څومره سایز ورکړه، کوم یو HTML ټیګ ته، نو هماغه خپل سایز غوره کوي په هر یو ایریا کې، هر یو انوایرمنټ کې چې چیرې تاسو خلاص کړئ. بل موږ سره دی کې ریلیټیو یونټ دی. ریلیټیو یونټس کې موږ سره دغه پراپرټیز شامل دي. د ریلیټیو یونټ خصوصیت دا دی که چیرې تاسو په دې کې د هر یو HTML ټیګ لپاره کوم یو پراپرټي ورته اساین کړه، کوم یو ویلیو ورته اساین کړه، لکه اندازهګیري مو ورته وکړه، نو دا که چیرې په هر یو انوایرمنټ کې خلاصوي، ځان به ایډجسټ کوي د هغې په واسطه باندې. که چیرې وګورئ زه تاسو یو سمپل اگزامپل در کوم. ما یو ډیو راغستی، د هغې لپاره مې سایز ورکړی دی 100px، 100% مې ورکړی دی. صحیح ده؟ 100%. دا به ټول سکرین نیسي. خو د دې دننه چې کوم یو ایلیمنټ زه نور لرم او دې ته ما ویلیو ورکړی دی د هغې په اندازه باندې، لکه ما ورته 50% ورکړی دی. که چیرې دا زه په موبایل کې خلاصوم، نو دغه کوم یو ډیف چې دی دا ما 100px اخیستی دی، دا به خپل 100px دغه سکرین ټول به د دې 100px شي، او د دې دننه چې څومره کوم یو ویلیوز کوم یو ایلیمنټس پراته دي، دا به د دې په اندازه باندې ایډجسټ کوي ځان. اوس پرې شو خپل VS کوډ ته، او په VS کوډ کې به تاسو ته یو اگزامپل در شو کوو، بخیو چې څنګه موږ ابسلیوټ او ریلیټیو یونټ ترمنځ فرق تاسو ته ښودلی شو. راځئ چې ځو خپل VS کوډ ته. رالو خپل VS کوډ ته. ګورئ زه دلته چې دی یو ډیف رالم او دې ته کلاس ورکوم د اوټ په نوم باندې. صحیح ده؟ کلاس مې ورکړ او د دې دننه زه غواړم یو بل ډیف هم راوالم. صحیح ده؟ ډیف مې راواخیسته او دې ته مې کلاس ورکړه د n په نوم باندې. صحیح ده؟ او د دې دننه مې یو پیراګراف راواخیسته او څه لیکنه پکې مې وکړه. صحیح ده؟ دا مې سیف کړه ځان سره او رالم په براوزر باندې مې دا شو کړه. صحیح ده؟ دا براوزر کې وښودل شو. خو زه دلته راځم په سټایل شیټ پیج کې او دې لپاره څه کوډ لیکم. زه ورته دغه اوټ کوم یو ډیف چې دی دا رالم، دا ورته ټارګټ کوم، ورته وایم چې دې ته شی ورکړه، ویډ ورکړه. صحیح ده؟ ویډ د دې اساین کوم، ورته وایم چې دا باید 100% باید راشي. صحیح ده؟ او د دې لپاره زه هایټ ورکوم، هایټ باید د دې څومره وسي، زه تقریبا 50% ورته ورکوم. صحیح ده؟ او دې لپاره زه بارډرس ورکوم چې دا بارډرس ما سره پته ولګېږي چې زما دغه ډیف کوم ځای پورې تللی دی. صحیح ده؟ 1px سولید اینډ بلیک. صحیح ده؟ دا مې راواخیست. دا خو شوه. زه اوس راځم دا اوټ لوپ خو شوه، دا ان لوپ یم سوري، اوټ ډیف خو شوه، دا ان ډیف زه راخلم. دې لپاره هم زه څه لیکنه کوم. صحیح ده؟ ویډ ورته ورکوم، ورته وایم چې ویډ باید څومره وسي، دا باید 50% ویډ واخلي. صحیح ده؟ او هایټ باید څومره واخلي،
هایت باید د دې ما سره وسی 20% باید راشي سیده او د لپاره هم بارډرز ورکوم چې د بارډرز پته ولګیږي چې زموږ دغه ډیف وړوکی کوو نو باید دا بل ورسره هم په کوم اندازه وړوکی کیږي سیده سولیډ مې راواخیسته او بلیک مې راواخیسته سیده سوري دا بلیک به راوالمه سوري بلیک یس دا بلیک شو سیده ها دا مې سیف که او رالم براوزر مې وخلاص که سیده ګورئ براوزر مې خلاص که دا آوټلوک چې د آوټلوک سوري دا لوپ هر ځل زما خولې ته راځي او یادېږي رانه ها ځکه چې دغه لوپ کې تیر زموږ ویډیو هغې کې مې کار ډېر زیات وکړ ها ما سره ګورئ دا آوټ ډیف دی ما سره چې 100% بیډ مې ورکړی دی او دې کوم یو هایټ چې دی دا هم ورته اساین شوی دی خو که چیرې زه راشم دا ان ډیف وګورم دا 50% راغلی دی لکه دا سکرین په دوه برخو ویشلی دی او 50% یې دې ته ورکړی دی صحیح خو له یاده مو ونوځي که چیرې زه راځم دغه سکرین وړوکی کومه که نه نو دغه انر ډیف چې دی دا هم ورسره ریسایز کیږي خپل هغه سایه ګورئ دا سکرین چې دی دا ټول په 100% باندې تقسیمیږي په دوو تقسیمیږي او دې ته ورکول کیږي 50% نو دا ټول چې دی د دې څخه دې پورې دا شو 100% او دا نیم چې دی څومره کیږي 50% کیږي چې دا ټیکس پکې پروت دی نو وګورئ هر کله چې ریلیټیو په یونټ تاسو کاروئ دا به ځان ایډجسټ کوي صحیح ده هغه سکرین چې وړوکی وي او که غټ وي دا به په هغه اندازه باندې ویشل کېږي دې ته به خپله هغه کوم اندازې چې هغه به ورته ورکول کېږي صحیح ده نو دا موږ سره ریلیټیو نو کتلی کولی شئ د ریلیټیو په یونټ څخه داسې استفاده وکړئ تاسو کولی شئ راشئ زموږ یوټیوب چینل ته او زموږ یوټیوب چینل باندې تاسو هغه د CSS ټول کورس وګورئ هر یو ویډیو وګورئ په کوم ځای کې چې که چیرې تاسو سره څه مشکل پیدا کېږي یا سوال راځي نو کولی شئ تاسو په کامنټس کې موږ سره شریک کړئ تر څو موږ تاسو ته د هغه ستاسو سوال جواب په یو ویډیو شکل او یا هم په لیکلې بڼه تاسو ته در وړاندې کوم نو زموږ ویډیوګانې د خپل ملګرو سره شیر کړئ زموږ یوټیوب چینل زه خپل ملګرو ته ریکمنډ کړئ